ملګرو سلامونه او ښې چارې. نن موږ او تاسو پر ګې درس لرو. ګې هغو کلمو کې راځي چې ځینې پښتانه یې ګې وایي او نور یې ژې وایي یا ژې ته ورته وایي. مثلا ګلۍ ده، څوک یې ګلۍ بولي او څوک یې ژلۍ بولي. ګې لام یې. ګورئ څه ترې جوړ سو؟ ګلۍ. ګې یې رې هې. څه شی سو؟ ګیره. چې ځینې کسان یې یا ځینې پښتانه یې ژیره بولي. دا خو ګې د کلمو په سر کې راغله. که وروسته راځي لکه لام او ګې. څه سو؟ لږ. ګورئ چې ګې په سر کې راتله، مثلا ګلۍ کې او یا ګیره کې ګې ځان ته لیکل کېده، خو چې ګې د تورو پسې راسي تر ډیره ورسره ګډه لیکل کېږي لکه لږ، چې لام او ګې یو ځای سره لیکل سوي دي. اوس ګیره ده، که تاسو واورې ورسره یو ځای کړي او هې لرې کړئ، څه جوړیږي؟ ګیرور جوړیږي. لږ ده، که د لام او ګې ترمنځ یې او له ګې نه وروسته لام ولیکي بیا به څه سي؟ لیږل به سي. دغه ډول نورې ورته کلمې هم تاسو ترې جوړولی سئ، یا له ځان سره سوچ وکئ او کوم ځای کې چې کلمو کې ګې راتله همغه کلمې له ځان سره تمرین کړئ او بیا یې داسې چاته وښیئ چې هغوی په پښتو املا سم پوهیږي. زما کاکا. ګیره لري. هغه ګیرور سړی دی. زه هم ګیره پرېږدم. ګیره کې ګې ده، یې ده. ګیره مخ ته وایي. ښه، ګیره مخ ته وایي. صحیح. ګې ده، یې ده. دغه ګیره چلان کا. او که نه ګیره چلانه و. ګې یې رې هې. دا څه شی سوه؟ ګیره. بیا هغه پاس ته ودرې زه دې یې ښې یې ښې یې ګې وایه. ګې یې ګې یې رې هې. رې رې ښې. ګیره. زما زما کاکا کاکا ګیره ګیره لري. لري. هغه هغه ګیرور ګیرور سړی سړی دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سمون. تاسو درس مخه مه نیسئ که نه څنګ ته سئ. زه هم زه هم ګیره پرېږدم. ګیره نه ګیره نه ده، بس باندې باندې. زما کاکا ګیره لري. هغه ګیرور سړی دی. زه هم ګیره پرېږدم. ګورئ د ګیره په ځای تاسو بریتونه ویلی سئ. بریتونه. تاري هلته کښېنه. ولیکي زما کاکا بریتونه لري. هغه بریتور سړی دی.
برید نه وروسته واورې راوړئ بریتور به سي بریتور سړی دی زه هم بریتونه پرېږدم داسې هم جوړولی سي یا ویلی سي چې زما کاکا بریتونه لري هغه بریتور دی یعنی سړی ترې لرې کوي زه بریتونه نه لرم پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب در سره سبسکرایب او خوښ کړئ غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر ښه وخت ولرئ